دا د احساس پیسې چالو دي کومه چې د نوې سروې شوی وه په هغې کې څه زنانه شوي دي او څه پاتې دي. نو دا خو د اسلام آباد نه بلاک شوي دي، څه خو پکې کلو شو او څه بلاک د کس ناست دي، هغوی وله بیا میسیج وکړي، بیا پیسې به دي ته په بینک کې میلاویږي، الفلاح بینک کې. زنانو چې په لاسونو باندې نکریزې لګولي نو د هغې بیا د لکیر نه ښکاري په ګوته کې چې کوم دا لکیري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربان بادشاہ دی. شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وی نه دا محال په مردان کې موجود ما چرته چې د احساس پیسې شروع دي او د زمانه شاته بتاو استخکاری هم چر په ګڼ تعداد کې زنانه موجود دي او د پیسو کاروي شروع ده. په دې ټیم کې زما سره د دې انچارجي افسر شاهد صاحب موجود دي، د دې سره به د پیسو په حواله خبرې اترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ډیره مهرباني، ډیره شکریا چې تاسو رااله. خلک هم رنګونه کوي او تاسو د ویډیو په دغه کې به خلک هم خبر شي، د طریقې نه به غون خبر شي. شاهد خان به لومبه خدا وای زموږ د کتونکو ته دا اوس چې کومه پیسې شروع دي دا د ماشومانو دي که د زنانو دي؟ دا اوس چې کومه پیسې چالو دي نو دا د احساس پیسې چالو دي کومه چې د نوې سروې شوی وه په هغې کې څه زنانه شوي دي او څه پاتې دي. نو دا د هغه زنانو پیسې راغلي دي، دا 14,000 روپۍ دي، دا د ماشومانو نه دي، دا د زنانو راغلي دي کومې چې د احساس دغه نوې سروې شوی دا د دې پیسې دي. ډېر کارډونه پکې د بېنظیرې بند شوي دي او څه پکې کولو دي. نو دا کم چې کولو دي نو په هغې کې 2,000 4,000 ګډې وډې راغلي دي، د هغې پیسې هم راغلي دي، ډېر پکې بلاک شوي هم دي. دا کم چې د بېنظیرې د وخت نه بلاک کارډونه دا به دوباره کولاویږي؟ نو دا خو د اسلام آباد نه بلاک شوي دي، څه خو پکې کولو شو او څه بلاک دي. نو بس قسمت خپل دی، کولو شو هم او کني بلاک شوي دي. شاهد خان به بل دا راته ووایي چې د کومو زنانو ګوتې نه لګي، ضعیف وي، د هغې دپاره طریقه کار څه دی؟ هغې به خپلې پیسې څنګه ترلاسه کوي؟ د کومو مشرانو چې دا ګوتې نه لګي نو د هغې دا ګوتې ضعیفې شوي او دا لکیرې پکې نه ښکاري، نو هغې به داسې کار کوي د کومو زنانو پیسې نو هغې به ځي بینک ته، الفلاح بینک ته، هلته کس ناست دي، هغې وله بیا میسیج وکړي، بیا پیسې به دې ته په بینک کې میلاویږي، الفلاح بینک کې. یعنی د کومو زنانو چې ګوتې نه لګي هغې به الفلاح بینک ته ځي؟ هغې به بینک ته ځي، کس ناست دي، پیمنټ به هلته هغې ته میلاویږي. جی شاهد خان به بل دا معلومات راکوي د کومو زنانو چې په نوم پیسې، آیا د دغه زنانه راتګ ضروري دی دلته که چېرې د هغې نارینه راشي او دغه پیسې ترلاسه کولی شي هغې؟ د کومې زنانه چې پیسې راغلي د هغې په نوم نو کو هغه بیماری نو صبر دی ورته کوي. ډېرې زنانه دلته راغلي دي، څوک وایي موږ د شوګر بیمار یو، تاسو ته به پر سکرین شاټ ښکاري زنانه راغلي دي. یو خو ډېر زیات رش دی چې څه ټیم پیسې چالو شي نو لږه مهرباني کوئ، 10 ورځې پس 15 ورځې پس داسې एकदम ګڼه هم موږ ته هم مه جوړوئ. اوس هم ډېر مشکلات دي، لکه ښځې سار راغلي دي او دا مازدیګر شو نو لکه لمبر هم نه راځي، بل چې د کومې زنانه پیسې نو هغه زنانه و په خپله راځي، بله به هم نه رالیږي. لکه زنانه په کور کې ناست یو کارډ روړي وي، دا تاسو چک کې هغه بیماره ده، زه بیا راولم. نو چې د کومې زنانه پیسې هغه به راځي، هغه به خپل فنګر لګوي، پیسې به هغې ته میلاویږي. خو خور یې راځي، خاوند یې راځي نو هغې ته نه میلاویږي، دا د هغې په نوم هغه به خپله ګوته لګوي، د هغې نه پس به هغې ته پیمنټ میلاویږي. شاید به چې د کومو زنانو په لاسونو باندې نکریزې لګېدلي د هغې ګوته کار کوي په دې مشین باندې؟ د کومو زنانو چې په لاسونو باندې نکریزې لګولي نو د هغې بیا د لکیر نه ښکاري په ګوته کې چې کوم دا لکیري نو چې نکریزې ترې لړې شي د ډېرو کمو ګوتې ولګي، خو چې لکه مشران یې د هغې ګوتې بیا نه لګي چې نکریزې پرې لګېدلي نو چې نکریزې ترې لړې شي نو بیا تاسو پیسو پسې راتلی شئ. شاید به د دې ټایم ټیبل سره سار څه ټایم پیسې شروع کوي، مازدیګر څه ټایمه پورې او دې کې چوټي په کوم ورځ وي چې دا عوام تکلیف نه کوي؟ دلته د راتګ چې کومه ستاسو د چوټۍ ورځ هغه هم ورته یاده کړي چې دا خلک نه پازابېږي، هغه ورځ دوی ته معلوم وي، په هغه ورځ بیا دوی نه راځي. چې د سرکار په کومه ورځ چوټي نو په هغه ورځ زموږ هم چوټي، دا د سرکار پیسې دي خالي اتوار د دې چوټي. د سهار نه څه ټایم کې نه او مازدیګر څه ټایمه پورې پیسې ورکوي؟ دا سهار 9 بجې چالو کېږي، چې 6 بجې شي نو دا د اسلام آباد نه دا مشینان بندېږي، د دې خپل ټیم دی. لکه ډېرې زنانه ناستي او مشین بند شي نو تاسو پیسې نه راکوي، د دې خپل ټیم دی، دا چې 6 بجې شي نو دا د اسلام آباد نه بس بند کړي، را بسې 6 بجو پورې سار نو نه والی د مازدیګر د 6 بجو پورې د دې موږ سره ټیم دی، پیسې موږ ورکو،
د هغې نه پس بیا مشینان بند شي به زمونږ چوټي شي. شاهد خان مې په دې کې به زمونږ داسې ورونه هم وي چې هغوی به سادهګانې نه به پوهېږي. که چېرې تاسو غواړئ او د هغې مشکلات حل کړي، هغې ته کومې ستونزې راځي، نو خپل نمبر ورکولی شي د موبایل په سکرین باندې. کوم خلک چې نه پیږي لکه داسې ډېر ساده وي، نن هر سړی پیږي هوښیار د موبایل وسره په دې سیټ باندې به درته زما نمبري د وټسپ په وټسپ ما سره رابطه کوئ، زه به تاسو له جواب در کوم. په وټسپ باندې رنګ به نه کوئ او په وټسپ را سره رابطه کوئ، زه به تاسو له جواب در کوم چې سی زه به تاسو ته ویم. قدرمنو، دا و د مردان انچارجي افسر شاهد صاحب حکم چې تاسو لا د احساس د پیسو په حواله معلومات درکړو. د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازت راکړئ. د الله په امان.